السلام علیکم ملګرو، زه یم ابرار او تاسو ګورئ زما پیج او یوټیوب چینل. ملګرو، د پاکستان کرکټ ټیم کپتان یو ځل بیا بدلیدو والا دی. بابر اعظم د ون ډے او د ټي 20 د کپتانۍ نه یو ځل بیا ختمېدو والا دی. پاکستان کرکټ ټیم د ټیم نوی کپتان به څوک وي، دې په باره کې فیصله شوې ده. پاکستان کرکټ بورډ څه فیصله کړې ده؟ دې نه علاوه شعیب اختر د محمد رضوان په باره کې څه ویلي دي؟ شعیب اختر پاکستان کرکټ بورډ ته څه مشوره ورکړې ده؟ نو شعیب اختر څه ویلي چې محمد رضوان د پاکستان کرکټ ټیم کپتان شي، محمد رضوان به پاکستان ټیم خوالي طرف ته بوزي یا به بدوالي طرف ته بوزي، او د پاکستان د ټیم کپتان څوک پکار دی؟ نو د په باره کې شعیب اختر هم خبره کړې ده، او د پاکستان د ټیم نوې کپتان نوم تقریبا فائنل کېدو والا دی. نو په دې ویډیو کې تاسو له پوره معلومات درکوم چې شعیب اختر د محمد رضوان په باره کې څه ویلي او د پاکستان کرکټ ټیم د ون ډے او د ټي 20 کپتان به څوک مقرریږي. پوره معلومات له په دې ویډیو کې درکوم. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. ملګرو، څنګه تاسو پته چې بابر اعظم د پاکستان د ټیم د ډیر وخت نه کپتانی کوي، چې څو کاله کپتانی وکړه، خو بابر اعظم چې کوم دی په خپل کپتانی کې د پاکستان لپاره داسې غټ ایونت ورلد کپ یا ټي 20 ورلد کپ ونه ګاټو. یعنی بابر اعظم یا اوس قسمت سات نه ورکړي او یا په بابر اعظم کې هغه کوالټي نه وي، نو داسې هم نشو ویلی. خو بابر اعظم پر خپل کپتانی کې د پاکستان د ټیم لپاره داسې غټ فائنل ورلد کپ یا ټي 20 ورلد کپ ونه ګاټو. نو بابر اعظم چې کوم دی پوره وازمایلی شو. نو بابر اعظم د ډیر وخت پورې د پاکستان د ټیم کپتانی وکړه. څنګه تاسو پته و چې بیا په درمیان کې شاهین شاه افریدي هم د پاکستان د ټیم کپتان شو، او شاهین افریدي د یو سیریز د لپاره کپتان شو. بیرته چې کوم دی بابر اعظم د ون ډے او د ټي 20 کپتان شو، او د ټیسټ کپتان چې کوم دی شان مسعود مقرر شو، چې په اوس وخت کې بابر اعظم د پاکستان د ون ډے او د ټي 20 کپتان دی. یو ځل بیا اوس چې کوم دی په سوشل میډیا باندې دا خبر روانه ده، د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي هم دا مشوره کړې ده چې بابر اعظم یو ځل بیا د کپتانی نه ختم کړي شي. بابر اعظم څنګه تاسو پته چې بهترین بیټسمن دی کرکټ په دنیا کې نوم لري، نو په بابر اعظم باندې ایکسټرا د کپتانی بوج دی، او زیات تر چې کوم دی هغه یو کامیاب کپتان نه دی. زیات تر د کرکټ مینوال هم داسې وایي، د کرکټ ایکسپرټ داسې هم وایي، او دا تجربه شو چې بابر اعظم یو کامیاب کپتان نه دی. پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي اوس دا فیصله کړې ده چې بابر اعظم به کپتانی نو دوباره ختموي، او د بابر اعظم په ځای باندې به محمد رضوان د وایټ بال د سپین بال کپتان، یعنی د ون ډے او د ټي 20 لوبډلې کپتان به محمد رضوان ټاکل کیږي. او اوس وخت به شان مسعود د ټیسټ کپتان وي، کېدای شي چې هغه هم بیا د ټیسټ کپتانی نه ختم کړي شي، ځکه چې هغه هم ناکام روان دی. او زیات تر پاکستان کرکټ بورډ دا سپیشلی کوي چې یو سیریز چې کوم دی یو دوه درې سیریز کپتانی په دغه په کپتانی کې وبیللی شي، لکه د شان مسعود نو بیا چې کوم دی کپتانی نه ختموي. نو شان مسعود ته هم حالات خراب دي، شان مسعود د کپتانی نه ماتېدو هم پورا چانس دی، خو ډېر زیات چانس چې کوم دی تاسو پرې څو ورځو کې خبر میلاو شي چې بابر اعظم د پاکستان د ون ډے او د ټي 20 د کپتانی نه ختمیږي. د هغې په ځای باندې به پاکستان کرکټ ټیم یو بهترین بیټسمن محمد رضوان کپتان کیږي. څنګه تاسو پته چې محمد رضوان یو بهترین کرکټر دی، بهترین لوبغاړی دی، او څنګه تاسو پته چې محمد رضوان د پاکستان لپاره یو بهترین او تکړه کپتان کېدلی شي، ځکه چې محمد رضوان د کپتانۍ لوډ برداشت کولی شي، او په محمد رضوان کې دا صلاحیت شته چې محمد رضوان د پاکستان ټیم راټول کی، یعنی رايوځای کی، او د پاکستان کرکټ ټیم یو ځل بیا ترقی او پرمختګ وکړي. پاکستان کرکټ بورډ اعلی حکامو دا فیصله کړې ده چې بابر اعظم یو ځل بیا کپتانی نه کوزوي، او د بابر اعظم په ځای باندې د ون ډے او د ټي 20 لپاره نوی کپتان محمد رضوان ټاکي، چې دا خبر به تاسو ته ډیر زر میلاو شي د پاکستان کرکټ بورډ نه. افیشلی به دا خبر تاسو واورئ، خو دې نه مخکې تاسو ته ما دا معلومات درکړو. دې نه علاوه شعیب اختر هم په دې باندې خبره کړې ده چې د پاکستان کرکټ ټیم د کپتانی لپاره چې کوم دی بابر اعظم نه دی، خو بابر اعظم دی د ون ډے او د ټي 20 د کپتانی هم ختم کړی شي. پر کې څه شک نشته. شعیب اختر ویلي چې بابر اعظم یو ښه بیټسمن دی، ټولې دنیا ته پته ده، خو د کپتانی پریشر هغه نشي برداشت کولی، او د هغې د وجې چې کوم دی بابر اعظم رنز نشي کولی، پرفارمنس یې هغه شانتې نه دی. شعیب اختر ویلي چې په محمد رضوان کې دا کوالټي ده، په هغه کې دا صلاحیت دی چې محمد رضوان ټیم راجوړ کې پورا چې کوم دی ټیم منیج کولی شي، دغه کپتانی چې کوم دی د هغې پریشر په خپل سر باندې اخیستی شي. او محمد رضوان کې دا کوالټي ده چې هغه ټیم راټول کړي او لوبډلې له ترقي او پرمختګ ورکړي، یعنی ټیم چې کوم دی څومره د ټیم په منځ کې اتفاق راوستی شي، او هغه چې کوم دی انصاف کولی شي په ټیم کې. نو شعیب اختر ویلي چې د پاکستان کرکټ ټیم نوی کپتان دی محمد رضوان وټاکلی شي، لکه څنګه چې پاکستان کرکټ بورډ دا فیصله کړې ده، او تاسو ته زر دا فیصله دا خبر میلاو شي د پاکستان کرکټ ټیم د ون ډے او د ټي 20 نوی کپتان به محمد رضوان وي. د ون ډے او د ټي 20 کپتانی لپاره محمد رضوان په نن سبا وخت کې، په نن سبا ورځو کې مضبوط امیدوار دی چې محمد رضوان به د پاکستان کرکټ ټیم نوی کپتان وي. دا پاکستان کرکټ بورډ فیصلې دي، کېدای شي سبا دا مشوره دا فیصله بدل کړي، خو لا حالن وخت دا فیصله شوې ده چې محمد رضوان به پاکستان د ون ډے او د ټي 20 کپتان وي. حالت به بیرته پاکستان کرکټ ټیم لاړ شي، او محمد رضوان چې د پاکستان د ټیم کپتان وټاکلی شي، نو په ټیم په لوبډله کې چې کومې ستونزې دي
کم د یو بل سره اختلافات دي ګروپ بندي ده نو دا به ورسره هم ختم شي چې که تاسو ګورئ نو بالکل دا کوالټي دا صلاحیت په محمد رضوان کې شته چې محمد رضوان یو دیندار لوبغاړی دی او یو ډېر انصافدار لوبغاړی دی نو د محمد رضوان په کپتانۍ کې به هر لوبغاړي ته انصاف میلاویږي او هغه ته خپل ځای میلاویږي بابر اعظم هم یو ښه کپتان دی خو لکه هغه داسې ښه کپتان ثابت نشو به هیڅ شک نشته چې بابر اعظم یو بهترین لوبغاړی دی خو یو بهترین کپتان نه دی زیات ته د کرکټ مینوال لو دا منل پکار وي ځکه چې بابر اعظم ډېر وخت کپتاني وکړه خو داسې غټ ایونټ یې ونه ګاټو د لوبډلې لپاره نو دغه نوې فیصله کیدونکې ده چې بابر اعظم محمد رضوان به پاکستان د وایټ بال د ون ډے او د ټي 20 کپتان وي د ټیسټ کپتان هم بدلیدو والا دی خو په هغې کې لا وخت شته د ټیسټ کرکټ ټیم نوی کپتان به څوک وي د هغې په باره کې به تاسو له هم معلومات درکوم او د هغې په باره کې لا پوره کنفرم معلومات نه دي راغلي نو د هغې په باره کې به زه تاسو له هم معلومات درکړم نو ستاسو په خیال آیا د پاکستان کرکټ ټیم نوی کپتان څوک پکار دی خاص کر ون ډے او ټي 20 لا یا بابر اعظم په خپل ځای باندې خرې یا محمد رضوان کپتان پکار دی نو ستاسو په خیال کم لوبغاړي د پاکستان د ون ډے او د ټي 20 کپتان پکار دی په کمنټ کې به راته لازمي ووایي نو ملګرو دا زموږ نننۍ ویډیو دا نوی او تازه انفارمیشن چې تاسو له ما په دې ویډیو کې درکړو نو د څه مصروفیاتو رواج چې کوم دی زه نن سبا ویډیوګانې هم نه جوړوم نو انشاءالله امید دی چې یو څو ورځې بعد به زما په دې پیج باندې تاسو ته ډیلی د کرکټ انفارمیشن میلاویږي نو دا زموږ نننۍ ویډیو د باقي داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ میلاویږو بلې ویډیو کې د الله په امان